بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې سکرین به تاسو ته یو ویډیو چلیږي په کوم کې چې یو هلک دی، یو ټیک ټاکر دی، هغه د یو مشر سپینګیري بې عزتي کړې ده. په کوم چې دا وخت په سوشل میډیا باندې ډېر بحث هم روان دی چې آیا یو ټیک ټاکر راولګېدو د یو مشر د یو سپینګیري هغه بې عزتي وکړه. یعنی که مونږ اسلام ته وګورو، دین علاوه که مونږ خپل پښتو معاشرې ته هم وګورو، په هغې کې د یو سپینګیري او د یو مشر دپاره چې کوم عزت دی نو هغه داسې په بل مذهب کې هم نشته لکه څنګه چې په دین اسلام کې دی. دې سره سره زمونږ کوم پښتو چې ده هغه هم موږ له دا اجازت نه راکوي چې موږ د یو مشر هغه بې عزتي وکړو، د هغې کوم توهین چې دی هغه وکړو. یعنی دا هلک هغه به هم تاسو پیژنئ، یو ډېر زیات مشهور ټیک ټاکر دی. په ټیک ټاک باندې مختلف قسم ویډیو هغه هم جوړوي. که تاسو کتلی به هم وي او که چا نه وي نو هغه ته به پته زه ووایم چې لکه تقریبا 3-4 میلیون لایکس د دې راغلي لایکس د دې راغلي دي، یعنی مشهور ډېر زیات دی. خو هغه داسې چل کړی په یو کلي کې د دې کم چم ګاونډ چې دی په هغې کې داسې کرکټ کوي یا وغیره، نو داسې یو مشر راغلی دی. مشر داسې ویلی کېږي چې آیا لږ ذهني داسې ټیک نه دی، خو هغه داسې تاویږي نو دا هلک پسې راغلی او داسې ګزاره یې پې کړې او داسې هسې د ګپ شپ دپاره خو ویډیو یې ترې ریکارډ کړې ده. نو هغه ویډیو یې ریکارډ کړل او بیا ویډیو ټیک ټاک له ورکړل. نو د هغې د وجې نه خلکو پې ډېر زیات رد کړی دی، ډېر زیات بد یې پې ویلي دي چې آیا د یو مشر بې عزتي کول، د یو سپینګیري بې عزتي کول دا زمونږ په پښتو کې هغه دا ښه نه ښکاري، نه زمونږ په کوم پښتانه چې دي هغه داسې چلونه کوي لکه دې هلک چې څنګه کړی دی. ډېر زیات غلط کار یې کړی دی، ماشوم هم دی، یعنی که پوهېږي نه، خو د دې کوم مشران چې دي هغو له دا پکار دي چې هغه دا پوهه کړي. نو دغه ویډیو دغه معلومات تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.